د غزني په اندړو ولسوالۍ کې چې پخوا پکې د پیغلو نجونو ولورونه لوړ ول، زیاتره ځوانان به یې کلونو مسافرۍ ته اړ ایستل. اوس د دغې ولسوالۍ قومي سپین ږیري راټول شوي او د یوه تړون له مخې یې د پیغلې نجلۍ ولور چې مخکې له حده زیات لوړ و تر 4 لکه افغانۍ راټیټ کړی. 600 کلي تقریبا اندړ لري. دا ټولو کلیو ته موږ دا ورقې ولېږلې او په هر کلي کې ټولو راسره امضا کړې، د مسجد امام او د کلي مشرانو او ملک صاحبانو د ټولو امضا کړې. په دې ته ژمن سو چې دا موږ عملي کوو، چې هغه له 4 لکو تر 15 لکو افغانیو مهر وټاکو. دا کې هم تجدید نظر کوو، خو داسې شریعت خبره دا ده چې بهتره نیکه ښځه هغه ښځه ده چې د هغې مهر کوي. په ورته مهال د دغې ولسوالۍ ځوانان وایي زیات ولور دوی اوږدې مسافرۍ ته مجبورول، په همدې پار د شوې پرېکړې هرکلی کوي. نو ډېر پریشانه دي مجردان چې دا ولورونه کم سي، نو بار هیوادو ته خلک په ډېرو ستړو حالاتو ځي، ځینې په لارې شهیدان سي، ځینې سره کم سي، نو ډېر ستړی ژوند ده. نو موږ دا غواړو چې دا ولورونه له بل لوري سیمه ییز مسؤلین د دغه قومي تړون په عملي کولو کې د همکاري ډاډ ورکوي. اصلا دا تړون خو د قومي مشرانو په غوښتنه باندې سوی ده، خو د امارت هم داسې مکتوبونه چې لیدلي دي چې قومي مخور علما کرام باید کوشش وکړي چې هغه دودونه یا رواجونه ولو که مباح وي، خو چې هغه باعث د مشکلاتو ګرځي، باید مخنیوی یې وشي دغه رواجونه. نو موږ انشاءالله الرحمن په دغه تړونو کې له ولس سره همکاره یو. باید وویل شي چې تر دې مخکې د لوړ ولور راکمولو تړونونه د غزني په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم شوي چې ښه پایله یې ورکړې.